د ټولګټو چارو وزارت له لوري د ګردیز زرمت په سړک د پاخه او اساسي ډول د رغونې چارې په چټکۍ سره په مخ روانې دي او ترڅنګ به یې په دغو چارو کې نږدې 100 لویه واړه پلچکونه هم بشپړ شي. د 15 کیلومتره اوس قرارداد سره سوی ده په بدل د 100 میلیون افغانۍ کې چې په هغه کې 15 کیلومتره سړک 19 پلچکونه او 10 کیلومتره به په آینده پسرلي کې به ان شاء الله نورې چارې بیا بشپړېږي. مسؤلین وایي د ګردیز زرمت 15 کیلومتره سړک ته د حکومت له لوري 100 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې چې په لنډه موده کې به د خلکو پر مخ پرانیستل شي او د پاتې چارو د بشپړېدو ژمنه هم کوي. شرکت والا هم دې باندې مکلف کړی چې هغه کومه وظیفه دی ته موږ ورکوو هغه په خپل وخت سره او په ښه کیفیت انجام کړي. بیا موږ لابراتوار لرو، ټسټونه کوي، هغه ټسټونو موږ ته اندازه لګېږي چې کار تر اوسه پورې الحمدلله کوم داسې غټه ستونزه نشته، پکې کې کوم غټ مشکل نشته، ښه روان ده الحمدلله. په همدې سړک بوخت انجینران بیا د چارو د ښه ترسره کېدو ډاډ ورکوي او وایي ټول تخنیکي اړخونه یې په پام کې نیول شوي. پروژه کې موږ داخل کې تقریبا له ځانه سره 3 ادارې لرو، د وزارت په سطحه، د نرب په سطحه باندې او د ریاست فایده امینه. هر ورځ راځي په محل کې له موږ سره وي، نو هغه له پروژې نه له هر متر نه هر سانتي نه نظارت کوي. د زرمت ولسونو ته دا ډاډ اطمینان ورکوم چې پروژه ان شاء الله تعالی ډیره پرکیفیته. عام خلک او لارویان بیا د یاد سړک په جوړېدو سره خپل 40 کلن ارمان پوره کول بولي او هیله لري چې کیفیت او کمیت ته یې لا ښه پام وشي. امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو چې رالو او ډېر زر په دې سره کار شروع کړي چې دا 2.5 کاله کې چې دی راغلي دي او د پښتن چارې شروع کړي، همداسې غټې غټې نورې پروژې شروع کړي. موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو. دا سړک له مرکز ګردیز څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ تعمیر بازار نږدې 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 15 کیلومتره سړک جوړېدو چارې په تیر حکومت کې ترسره شوې او د مسؤلینو په خبره پاتې چارې به هم په راتلونکي کال کې بشپړې شي.